چې د نن زمونږ کوم سیشن دی نو دا د دې باره کې دی چې لکه دا ډېر زیات هلکان چې کوم دي چې چا بي ایس وکړو نو دلته کې خو داسې کار دی چې کوم یو سړی لکه په یو سبجیکټ کې بي ایس کوي نو دته هم دا پته نه وي چې زه چې کله لکه بي ایس مکمل کړم نو زه به بیا څه کوم چې کوم پروفیشنل ایجوکیشن دی هغه ته خو پته وي لکه جو څوک لا وایي نو خو ظاهره خبره ده چې دنه به وکیل جوړ شي چې څوک میډیکل فیلډ کې دی نو هغه نه ډاکټر جوړ شي چې څوک نرسنګ کې دی نرس به جوړ شي خو چې دا عام کوم سبجیکټس وایي که نه دوی ته په خپل هم دا پته نه وي چې زموږ نه به لکه څه جوړېږي او ډېر پکې چې بیا بي ایس وکړي نو بیا وایي چې اوس مونږ څه وکړو نو چې دا مونږ څه وکړو نو د دې لکه نن جایزه اخلو چې مخامخ مونږ د کم فیلډز وي او بیا په هغې کې سلیکشن لکه څنګه به کوو که نه نو ګوره فیلډز چې کوم وي نو لکه هغې کې خو یو دا دی چې بزنس دی دغه شان یو پکې چې کوم دی نه بهر تلل دي د ملک نه بهر تلل دي دلته پکې جاب کول دي اوس چې دلته کې کوم جاب کول دي نو بیا دلته کې جاب کول هم چې کوم دی سرکاري جاب هم دی او پرایویټ جاب هم دی بیا پکې دلته کې اوس پکې لکه چې آنلاین ارنینګ هم خلک کوي ډېر خلک یا به کور کې ناست وي فریلانسینګ کوم او څوک په یو څه کار کوي څوک په بل څه کار کوي چې دې کې کم یو ښه دی د چا دپاره پکې کم یو ښه دی که نه نو دا جایزه اخلو نو دې کې ګورئ د ټولو نه لومړی خبره دی که نه چې دا لکه دغه کس باندې ډیپینډ کوي دی به اول خپل سپیشلټي په خپله چې کوم دی نو ډسکور کوي چې زما په خپله سپیشلټي څه ده لکه زه خدای پاک پیدا کړی ما له صلاحیت راکړی دی هغه زما صلاحیت چې کوم دی نو په دې ټولو څیزونو کې کم یو سره میچ کېږي نو یو صلاحیت او یو ویژن چې زما ویژن څه دی لکه یو سړی کوم ځای ته تلل غواړي نو چې یو سړی کوم ځای ته تلل غواړي اوس لکه دا خو اسانه خبره ده چې څوک وایي چې ما له ډېرې پیسې پکار دي نو ډېرې پیسې خو بیا دلته کې په سرکاري جاب کې نشته نه خو هغې لپاره خو خامخا یا د ملک نه بهر ځئ یا بزنس نه بزنس لپاره خو اول پیسه پکار ده لکه بزنس خو خلک کوي چې چا سره د انویسټمنټ لپاره پیسې خو شته که نه نو سپیشلټي لومبې معلومول دي خپله اوس بیا خلک چې کوم دی چې موږ دا خبره وکړو بیا خلک وایي سپیشلټي په خپله څنګه معلومې نو د دې لپاره یو څو اسانې طریقې دی که نه چې یو خو دی چې لکه سکول کله واړه وي او کالج کې نو دې کې بعضې هلکان که ستاسو خیال همداسې وي چې لکه یو کار دی نورو ټولو نه ښه کوي نو چې کم یو کار لکه ته د نورو هلکانو نه ښه کولی شي دا ستا سپیشلټي دی که نه لکه که ستاسو خیال بعضې هلک داسې چې یا په کالج هغې نور سبجیکټس کې دومره قابل نه وي پینټینګ یې ښایي څوک پکې چې کوم دی نو داسې په کمپیوټر پر اسکل کې ښایي نو دا د سپیشلټي بل چې کوم دی نو سپیشلټي معلومولو دا کار دی که نه طریقه یې دا ده چې لکه تا ته وایي د وړوکوالي نه وارې تر اوسه پورې په کم یو کار باندې چا لکه چې دا ویلي چې شاباش ګوډ ویل ډن نو دا خو ته لکه د نور نه ښه کولی شي بیا هغې ستا نه لکه دغه شي که نه دا دله درکوي نو دا سپیشلټي به داسې معلومې که نه نو او ویژن چې کوم دی نو ویژن خو داسې دی چې لکه زه خو دا وایم اوس یو کس دی هغه خپل کور سره چې کوم دی نه په خوا کې یو 20 کلونه او 30 کلونه پټی دی هغه په هغې پټي کې چې کوم دی نه هغه خپل لکه بس خپل پټی دی خپل کار پکې کوي د بګې سبزي کرلې ده غواګانې ساتلي دي او چرګانې ساتلي دي او خپل لایف روان دی خامخا دی خو یوازې نه دی دغه کور چې کوم دی یو کس نیم کېدی شي بل ځای کې هغه هم تنخوا اخلي نغدې به راځي د دوی کار ښه روان دی دغې کس سره یو کس راغی بل کس او کاکا سره کېناستو او کاکا ته وایي چې دا تا خو ځان ټول عمر هسې برباد کړو چې ته دلته کې به خپل پټي کې چې کوم دی نه اړه مې یو کار کې یو راشه وګوره فلان کې دوره پیسې وګټلې ډینګلي دوره پیسې وګټلې نو که دې کاکا دته دا وویلي هلک ته چې تا ته چا ویلي دي چې پیسې ګټل غواړم او ما کله پیسې ګټل غوښتل اګه ما پیسې ګټل غوښتل نو راته به ما ته یاد وایي ولې ما ته پته نه وه نو اوس وګورئ دې دا خبره ده که نه چې دا کاکا چې دی د ده فار ایګزامپل لکه چې کوم دی د ده لکه دوی ته شوق نه و چې ډېرې پیسې وګټم نو دی خو چې د خپل پټي کې خپل کوم لایف تېروي که نه او د ده ورسره خپل لایف تېرېږي خپل کور کې دا د ده لپاره ویل اینډ ګوډ ټیک ده که نه اوس چې موږ د مخامخ کوم دي نو لکه اوس که ستاسو خیال وي نو لکه ټرینډینګ کې چې کوم دی نه مرګ نه بهر تلل دي نو هر یو هلک لکه هغه د دنیا هلکان د زموږ د شاګردان بي ایس نیمګړی پرېږدي هغو تښتي نو بهر لاړ شي نو هلته کې اوس دې خبرې ته بیا سوچ پکار دی چې لکه هلته کې کوم لاړ شي نه آیا ټول کامیاب شي ټول خو نه کامیابېږي که نه لکه اوس سامانه بهر نه راغلی دی ولې په دوبۍ کې چې کوم خلک دي ټول خوشحاله دي نو ټول نه دي خوشحاله که نه چې دا ټول کوم نه دي خوشحاله د دې لپاره بیا مسافري چې کوم دی نو پوره یو عذاب جوړ شي نو دا دې ولې لکه هلته کې اوس ناکامه شي په دې ولې باندې ناکامه شي د تلو نه مخکې د بهر تلو هغه ریسک او بینیفیټ دواړه یې چې کوم دی نو د هغې جاج یې نه واخیستی دا خو به ته چې کوم دی یو کار چې شروع کوې د هغې به د ریسک او د بینیفیټ د دواړو اول جاج اخلي که نه دې کې ما ته فایده څه ده او تاوان سره بل دا دی چې دا سپیشلټي موږ به دې ور یادو که نه چې ته د دې کار لپاره پیدا یې که نه پیدا او بل چې دی نو هر یو کار چې دی د هغې هغه خپل لکه اوس چې څوک بار لاړ شي نو د پاکستان کې د سیټ کېدو په مقابله کې بار سیټ کېدو کې ډېر هارډ ورک پکار دی نو چې اوس ډېر هارډ ورک پکار دی نه آیا ته دومره هارډ ورک کولی شي او که نه شي کولی نو د دې هم جایزه اخیستل پکار دي که نه ته د هغې سختې برداشت کولو یې که نه
ریسک ټولرنس ورته وي، ریسک برداشت کولی شي که نه شي برداشت کولی، هارډ ورک کولی شي که نه شي کولی که نه. بل پاست ایکسپیرینس وي که نه، لکه اوس مثال په تور باندې چې کوم دی نو څنګه چې مونږ ووایو که نه هر یو کس وایي چې بزنس ښه دی بزنس ښه دی، نو بزنس خو ښه دی، خو که ستاسو خیال یې ندي یو سړی راشي او بزنس شروع کړي خو هغه بزنس کې چې کوم دی نه هغه کامیاب نه شي، ناکامه شي، چې ناکامه شي دی په دې وجه باندې ناکامه شوی چې د کوم سیز بزنس کو که نه د مخکې نه په دغه فیلډ کې لکه زیرو ایکسپیرینس و. نو چې لکه تا یو کار چې کوم دی نه مخکې نه دی کړی، اوس تا نه پراپرټۍ کار اړو کړی نه دی، ته ورته اوس رالې یارې د ګاډو کار نه دی کړی، ډایرکټ بارګین کولاو کو، نو تا خلکو ته وکتل تا دا کولاو کو، ستا هېڅ ایکسپیرینس نشته، نو څنګه به چې کوم دی نه هلته کامیابېږي. نو د دې لپاره بیا داسې کار کول پکار دي چې ته دغې فیلډ ته لاړ شې، هلته کې چا سره شه، ځان ښه پوره په مارکېټ جاج واخله، ځان پوهېږه د هغې نه پس په هغه کار کوې که نه. بل پکې دا چې ستا پیشن څه دی، مطلب دا جنون دی څه ته دی، ستا چې عشق څه سره دی، خوښ دې څه دي، نو که کوم فیلډ ستا خوښي او هغې فیلډ ته لړې نو بیا سره کامیابېدو چانس ډېر وي. اوس یو سړی دی او هغه چې کوم دی نه لکه ډاکټر هغه څومره ښه جاب دی، خو لکه ګورې د میډیکل دا جاب د هغې کې سړي دپاره چې هغه سوشلي هغه وایي چې مړه بس زه یې ګرځم او کله دې یو پله ځم کله دې بل پله ځم که نه. نو که داسې سړی ډاکټر شو نو ډاکټر خو بیا کلینیک کې ناست دي، نو دی خو به وتړلی شي، نو دی به بیا پرې ډاکټرۍ کې هم دی خوشحاله. نو یا یو سړی دی که نه د پرسنالټي وایي دوه ټایپس دي که نه، یو انټراورټ ته یو ایکسټراورټ ته. نو ایکسټراورټ خلک چې کوم وي نو دی بار ګڼه ګوڼه کې ډېر خوشحاله وي، او انټراورټ چې کوم وي نو دی به په زور باندې د ګوټ نه راوباسي، د دې چې وایي چې واده دې نه هم نه ځي. نو اوس دا انټراورټ چې کوم وي نو دی چې کوم دی نه دی په وکالت کې نه چلېږي، ځکه چې وکالت له خوري والا سړی پکار دی که نه، هغه چې خلکو سره ډېر خوشحاله وي ګڼه ګوڼه کې خوشحاله وي. نو که داسې انټراورټ پرسنالټي والا چې یا د ګوټ سړی دی هوا ته وکالت ته بوتو او هلته نه خوشحاله. اوس که مونږ بیا دا کوو چې لکه ګورمنټ جاب دی، دې باندې مونږ مخکې خبره کړې ده، ګورمنټ جاب چې کوم دی نو دا سکیل او دا ګریډ د دې چمک دمک کي نو په دې باندې ورته خلک پسخېږي، وایي پلان کې هغه 18 ګریډ کړی 19 ګریډ کړی دا، او هغې هم په فخر باندې وایي چې ته چا د اوس هم نه کړی او د ځان نه وایي زه په 18 کې زه 19 کې یم که نه. نو دا کوي نو د دې چمک دمک د وجې نه ورته خلک ځي. بل خلک وایي دې کې جاب سیکیورټي ده تاسو کو باسي نه، بل پکې خلک دا وایي د دې پنشن دی. دغه یو درې خبرې دي که دا درې خبرې نه بیا به دې کې څه دي. اوس دا د هغې خلکو لپاره ښه دی چې څوک وایي چې ما کې لږ پیسې ډېر رس نشته ځکه چې د دې تنخواګانې برابري. او د ګورمنټ جاب خو دغه یو څو خبرې دي. پرایویټ ته نه پرایویټ کې اوس موږ خلک ډېر ناپوهېږو بیا، ځکه چې موږ پرایویټ چې زموږ په مخ کې څوک وایي پرایویټ نو موږ ته خپل کلي د سکولونو د پرایویټ استادان رایاد شي، نو د هغې غریبانانو دومره کمې تنخواګانې د هغې په هغې کې کار نه کېږي، یا چې دلته کې په صوابۍ کې میډیکل سنټر دي او هغې هلکانو له کمې تنخواګانې ورکوي. دا دومره کمې تنخواګانې چې خلکو د پرایویټ نه زړه ټکېدلی دی، وایي پرایویټ کې خلک د بل ایکسپلویټیشن کوي، تنګۍ یې ظلم ورسره کوي او پیسې ولې نه ورکوي. خو اوس په پرایویټ کې چې کوم دی نه هغه پرایویټ د خلکو نه هېر دی چې په هغې کې خلک لکه دومره تنخوا اخلي چې هلته د تنخوا ډوهد هم نه. لکه پاکستان کې وایي چې دی نو داسې د 500 نه زیاتې غټې کمپنۍ شته 100 نه زیاتې چې هغه د هغې سی ای اوز چې کوم دي د هغې تنخواګانې د 50 لاک نه سیوا دي، یا لرې مه ځئ دا په جیو ایروای داسې غټې چینلې چې دي د دې د اینکر پرسنس چې کوم دي د دې تنخواګانې هم نن سبا 50 لاک 70 لاک 80 لاک د دې تنخواګانې دي. دغه شان په هوټلو کې غټې هوټلې چې دي د هغې چې کوم سی ای اوز دي نو دا دومره زیاتې غټې تنخواګانې چې خلک اخلي په دې یو پرایویټ سیکټر کې اخلي که نه. خو صرف په پرایویټ سیکټر کې دا مسله ده چې دلته کې به ته ځان لا ته به ځان لکه د مارکېټ ضرورت جوړې، چې ته په خپل ځان باندې یا په خپل سکلز باندې دومره کار وکړې که نه چې ته بیا د خلکو ضرورت جوړ شي. نو بینک چلولو لکه بینک هم د چا دی که نه، هوټل هم د چا دی که نه، کارخانه هم د چا ده که نه، دا چې د چا ده نه هغه سړی په کار دی چې وله وچلوي که تا کې هغه کاري نو په دې کې بیا چې کوم دی نه دوی ستا پیسو ته نه ګوري چې دله موږ تنخوا سوره ورکوو. اسانه خبره پکې دا رنګه نه چې دا خلک وایي زه 18 کې 19 کې په 18 ډېره غټه مسله هم ده. څنګه نه ګوري داسې چې یو سړی دی اوس هغه د بار نه پی ایچ ډي وکړه، هغه دلته کې راغی په سرکاري یونیورسټۍ کې پروفیسر شو، نو هغه چې پروفیسر شو نو هغه 19 ګریډ کې ولګېده. اوس د ده تنخوا به په سرکاري یونیورسټۍ کې هم د بل 19 هم رهي، د هغه نه بس یوه نه ځکه چې دی هم 19 کې دا هم 19 کې راګر دا به برابري. اوس که د پی ایچ ډي د برطانیې د ښې یونیورسټۍ نه هم کړې ده خو تنخوا به هم د هغه هم رهي چې چا چې کوم دی دلته کې یو عامه پی ایچ ډي کړې ده که په غلطۍ باندې هم کړې ده د هغه هم رهي. په پرایویټ کې دا کار دی چې هغې ته پته ولګېده چې د دومره ښې یونیورسټۍ نه سبق ویلی دی او د کې کار شته، نو پرایویټ یونیورسټي ته د سرکاري یونیورسټۍ په مقابله کې په 3 عمره باندې ډېره تنخوا درکوي. نو لکه مطلب دا دی چې د پرایویټ دا چې کوم دغه دی چې کوم پلس پوینټ سي دا زموږ خلکو ته اکثر نه ښکاري. یاره دوبۍ کې چې کوم خلک دي نو زه دوی ته وایم تاسو چېرته واورېدل چې دوبۍ نه څوک راغی یوه وایي چې زه هلته کې 17 او 18 دی، هلته کې به دوبۍ کې ټول پرایویټ بزنس دی، ټول خلک پرایویټ کې دي او چې ټول خلک په پرایویټ کې دي نو څومره تنخواګانې دي نو هغې زموږ د خلکو د تنخواګانو پورې چې کوم دی بیا خاندي دلته که نه.
نو د پرایویټ سېکټر دا خلکو نه علاقه هیر دی د پرایویټ او سرکاري چې موږ وي دا دواړه بس جاب دی کنه دغه یو جاب او دا بزنس چې موږ یو بل سره کمپیر کوو نو دې کې بیا د یو څو خبرې دی کنه چې ګوري په جاب کې چې کوم نه فکسډ اورز دي لکه مطلب دا دی چې 12 غنټې ډیوټي دی چې 8 غنټې دی چې 10 غنټې په بزنس کې چې کوم نه فکسډ اورز نه دي په بزنس کې کله نه دومره کار راشي چې خلک اړو د شپې خوب مونږ کی نو یو خو بګیدار چې دلته کې مطلب دا دی چې په بزنس کې هارد ورک ورته اغه نه زیات دي په جاب کې چې کوم نه ستا فکسډ ریسپانسیبিলিټي ده لکه زه استاد یم نو زما کار خپل کلاسونو سره دی نو اوس کوي کالج کې نور څه اخو د خو کې نظام دا زما کار نه دی په بزنس کې داسې نه په بزنس کې چې بزنس نه هغه کله نه کله چې کوم نه او هغه کاری کوي یا په لومبندي وي دی په لومبندي وي ټول کار کوي نو فکسډ ریسپانسیبিলিټي به نه ډیره ده اوس فائدہ بیا څه ده فائدہ دا چې دا جاب تعالی اټونومي نه درکې لکه ازادي او بزنس تعالی ازادي درکې بزنس کې خدای چې کله دومره کار راشي چې ته لکه سم لکه د لیوانو بشانه راځي خو کله نه کله چې بیا لکه حالات روټین برابر شي نارمل شي نو بیا به کې کوم نه خلک خپل خوخه مانی چې کوم نه د بزنس سا ټایم ځان لږه کوي چې سټیم زی یا سټیم چې کوم نه دغه کوي ستا بوس بل څوک نه در خپل ځان بوسي بلکې تاسو سره بیا خلک کار کوي نو بیا تعالی داسې اټونومي در کې چې ته ځان لا خپل چوټي ورکې او خپل چې کوم نه ګرځي په بزنس کې ریسک دی نو ریسک چې کوم نه ریسک دی نو خامخا ریسک خطر ده هغه کې ته چې کوم نه نقصان هم ستا کې دي شي خو بیا فائدہ هم ډیره زیاته کې دي شي هغه تعالی په لایف کې په یو وخت کې فاینانشل فریډم درکولې شي فاینانشل فریډم داسې چې تبا لکه داسې د دنیا خلک ته چې غینن سبا اس کار نه کوي لکه داسې پیسې او انکم ورته راځي پیسې او انکم څه ته وایي چې تا کله د مخکې نه دومره انویسټمنټ کړی دی دومره د کاروبار خپل ډیولپ کړی دی چې اوس ته په خپل کار نه کوي ته په کور کې دومره غوستا چې کوم نه اکاونټ د پیسې راځي نو دا پیسې او انکم دی نو دا بزنس ته ټول نه غټه فائدہ وي دا چې دا د فاینانشل فریډم درکې ته بالکل مکمل چې کوم نه آزاد شي د هغه طرف نه نو دا خو تعالی چې کوم نه دا تعالی چې کوم جاب نه خو تعالی دا نه درکې کنه ته جاب چې کوم نه انکم لیمیټډ دی او د بزنس چې او چریږي نو موږ ډول ته پته راځي چې دا غي انکم بیا هم سره سم نه دي چې اخر کې کوم د موږ چې وایند اپ کوو کنه نو دې کې دا خبره ده چې یو کس وایي چې زه اوس هم پوه نه شوم زه اوس کوم چې یاره لکه جاب ته ورشم آنلاین ارنینګ وکم یا چې کوم نه بار ورشم موږ مخکې په دې باندې یو سټډي سرکل کړو چې موږ ډیسیژن ځکړو نو ډیسیژن دا غوښتو یو طریقه دا ده چې لکه اوس موږ د جاب باره کې ډیسیژن اخلو چې زه سو کوم کنه نو دا چې موږ کوم وی چې سلور دي یا پنځه موږ د آپشنز دي نو دا به کوم نه ځان ته په کاغذ باندې ولیکي نو د دې فائدې او د دې چې کوم نقصانات دي چې مخامخ نو اوبه دواړه ځان ته ولیکي کنه ریسک او بینیفټس دواړه د یو بموري کې د بل بموري کې د بل بموري کې چې ار یو دی بیا را سلور ولا پنځه ولا کاغذونه چې کوم نه دا به ځان ته کیدي چې دا کله ځان ته کیدي د خپل ځان بجای جاج اوس واخلي چې ستا سپیشلیټي کومه ده هارد ورک کولې شي نشي کولې ریسک غستې شي نشي غستې او تر کومه حدا پورې غستې شي او ویژن دې سره اغه سره به چې کوم نه ټیلی کې چې کم یو ستاره لپاره چې کوم نه پخپله په دا فیصله کې د خلکو نه مشوره پکې غستې شي خو فیصله به پخپله کې چې دک ټیم کې وایي تا په ټول باندې سوچ کو او کومه فیصله دی واغستنه هغه